د کونړ والي مولوي قدرت الله ابو حمزه او د چپې درې ولسونو په ګډه مالي همکارۍ کونړ د ټولګټو چارو ریاست په تخنیکي مرسته د دیګل درې سړک د پراخوالي عملي چارې پیل شوې. کونړ د ټولګټو چارو اداري مسؤلین وایي دیګل درې ګرځېدلی سړک ایله 2.5 متره پراختیا لري او دوی به یې پراختیا تر 6 متره ورسوي. دغه سړک تر 6 متره وغځول شي، کولاو هم شي او آزاد سړک جوړ شي او عام سړک ورته بیرته ورغول شي. نو په دغه مناسبت باندې دغه د افتتاح وشو. تاسو وینئ عملاً کار شروع دی او د ولس او د امارت په شریکو هڅو باندې او په شریکه هماهنګۍ او همکارۍ باندې دغه کار شروع دی. 10 کیلومتره سړک دی، انشاءالله العزیز نږدې راتلونکي کې به چې کوم دی بشپړ او ګټې اخیستلو ته وسپارل شي. د چپې درې ولسوال او قومي مشرانو د یاد سړک د پراختیا چارې وستایلې. ویل خلک او په ځانګړې توګه په یاده لاره ډریوران له ډېرو ستونزو سره مخ وو چې د سړک په پراخېدو سره به یې ټولې ستونزې حل شي. دا سړک چې ډېر معمولي وړوکی سړک د دې ولسونو په مټو باندې او لاسونو باندې واله شوی و، تقریبا 3 متره سړک و. نو اوس د دې ولسونو تمنا بیا د والي صاحب سم شریکه کړه خبره، الله دې له خیر ورکړي. د هغې په همکارۍ باندې او د فواید عامې رئیس په همکارۍ باندې بس دا مشینري موږ له راکړله او کوم لازم امکانات چې وو هغې په لاس کې راکړله. اوس هم پرې شروع وکړله، انشاءالله 6 متره سړک به جوړېږي. نو ډېر سخت خوشحاله دی ولس او سپین ګیري علما د دې علاقې اوسېدونکي ډېر خوشحاله دي. دلته خو الحمدلله امنیت بالکل تأمین دی او بیا رغونې کارونو ته دې ته بالکل زمینه برابره ده، هېڅ قسم مشکل نشته او ولس هم دا غواړي چې دلته باید محترم والي صاحب او د پیدامي رئیس او د حکومت نورو اعضاو الله رب العزت د هغوی ته ډېر زیات اجر جزیل ورکړي چې دغه امکانات یې موږ ته برابر کړه دې ولس ته د دې لپاره چې د ولس ستونزه حل شي. او انشاءالله د دې نه وروسته به دغه سړک چې تر کومه حده پورې د دې د جوړېدلو اراده شوې ده چې ادمشي پل ورته ویلی کېږي، نو ډېر زیات ولسونه به په سوکالۍ کې شي. دې کې که کور دی، که پټی دی، که پوله دی، که هر ځای چې دې ته قام چې دی دا آمدګي ښودلې ده او ټول په دې خوشحاله دي چې والي صاحب یا د هغې نور ټولو د امارت مجاهدینو چې دې دپاره قرباني ورکړې ده ویلې دي چې جوړ یې کوي. نو موږ هم دا قرباني ورکوو چې دا کورونه وران شي، که پولې پکې ورانې شي، که دغه شي چې دا سړک پراخه شي او خلکو ته ضرورتونه دي چې ضرورتونه یې حل شي. د ټولګټو چارو مسؤلینو په خبره د 10 کیلومتره په اوږدوالي به د چپې درې د ګوسالک له سیمې تر دیګل درې ادمشۍ کلي پورې د سړک پراخېدو کار ورسوي او په اوږدو کې به یې اړونده لازمې چارې هم ترسره کړي.